منډه هم ترې نشي خلاصېدای، مال خو پرېږده، په انسان په منډه ترې نشي خلاصېدای، دومره سپیډ کې راغی. خو څه ماټاباته ولیدي او څه پېښور ته روان کړي وو، هغه خو څه هریپور هسپتال کې دي، هغه خو یما وړوکی ماشوم و، بس دغسې کې شهید سو. د الله به همداسې خوښه وه، الله راکړی و، الله واخیسته. اته قرآن شریف ورته ونیوی، ور سره دوه کړي سن نیمای کوز ولاړ نیمای بر ولاړ. نور زموږ ماشومان ورڅ اور کې دننه سو که نه، په دا اور موږ په خپل لاسونو مړ کړ، مغه بیا دوی د اوبو والا ګاډی راورسېده. سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. دا وخت موږ دلته په هریپور کې د تربیلا ډیم سره لنډ په پډیانا کلي کې یا کیم کې موجود یو. دلته ډیری افغانان هغه افغانان دي چې هغه مالداري کوي دلته، چې موږ او تاسو کوچیان ورته وایو، او د اختر مخه ده دلته دې خلکو له یو ځای بل ځای څخه چا په قرض باندې، چا هماغه خپله چې کومه سرمایه لري په هغې باندې مالونه راوستي دي دلته د خرڅ لپاره، او بدبختانه دلته اور لګېدلی و په فصل کې چې دلته د ډیری خلکو مالونه ورسره سوځېدلي دي. موږ سره دلته یو ورور ولاړ دی چې د دوی د 300 په حدودو کې مال پکې سوځېدلی دی، چې هغې کې غټ مال او واړه ګډان دا ټول پکې دي، او دی وایي چې 200 پورې غټ څاروي چې دي هغه پکې سوځېدلي دي. له دې سره د دوی د کورنۍ چې کوم وګړي دي هغو ته هم ضرر رسېدلی دی، او دی وایي چې زما وراره دی د 4-5 میاشتو هغه هم پکې سوځېدلی و، او متاسفانه دې ځای نه پېښور ته روان کړی و هسپتال ته. په لاره کې اوس ده راته وویلي چې هغه ساه ورکړله. نو له ده نه اورو د دغې واقعې په باره کې اورو او د کورنۍ د احوال په باره کې. وروره ستړی مه شي. خوار مشل علي ملسه خیر اوسې. نو اول خپل نوم راته ووایه. او خپل شیرخان ده. شیرخان. دا اور څنګه دلته راپېښ شو؟ اور د ماښام ټیم و، بس لا ویل پاسه راغله پورې خوانه، مو په کور خاص راغی، مال و په کور ګډ وډ. نور زموږ ماشومان ورڅ اور کې دننه سو که نه، مال خاص اوس ټول ختم سو. یو وراره و هغه هم خاصم سو، اوس وفات سو. صحیح. او تقریبا 300 په سبا ختم سوي. دغه مال چې کوم د تاسو دلته وو اتمن دی کې به په قرض باندې هم دا مال راوستی، څه به پکې خپلو؟ قرباني مال مو خپل هم د پلار او د نیکه مال مو ټول اخیستی مو. صحیح. نو څه وخت دا اور چې ولګېد تاسو نه شوی کولی چې خپل کورنۍ یا د خپل مال له هغه سیمې څخه وباسئ؟ موږ وس نه بغیر موږ هر سړی په خپل سر وو چې سر بچ کړم. ډېر تېز هوا ورسره له تاسو سره دلته نورو خلکو ته هم تاوان رسېدلی دی که نه؟ ورسېدلی دی و. یو پنجابی هم یادېږي هغه هم وفات ته کې. دلته چې کوم د اتفاقي یا ریسکیو والا ټیمونه دي هغه خلک په وخت راورسېدل ستاسو مرستې ته او که نه؟ راونه رسېدل. موږ څه حالات ورکړی وو اوله، مغه غنټه 2 غنټې وروسته موږ دا اور موږ په خپل لاسونو مړ کړ، مغه بیا دوی د اوبو والا ګاډی راورسېد، هغه بیا واپس بیرته ولاړ. یعنې په هغه وخت کې چې تاسو موږ نه ده راکړی، تاسو خبر ورکړی و چې داسې پیښه رامنځته شوې؟ موږ ور نه سر کې خبر ورکړی وو، ځکه موږ وس نه خبر بار و د وزلو نه چې ګاډي مثال ګاډي. او د دې ماشوم نه بغیر نور هم د کورنۍ کوم غړی سوځېدلی دی که نه همدا ماشوم و؟ د ترم 4 کسان سوځېدلي دي، هغه هم زخمیان دي، شدید زخمیان دي، مضبوط او مر نه به بچ شي. او د موږ وراره چې دغه اوس وفات څه لکه پېښور ته مرساو بیرته م راتاو کال لاره کې وفات څه. دوستانو دلته نورې کورنۍ هم موجودې دي، له هغوی سره هم غږیږو، او دلته په سلونو مالونه پراته دي، دلته څه سوځېدلي دي، مړه دي، او څه زخمیان دي، ولاړ دي، او دا خلک ډېر داسې یو غمځپلې غوندې پیښه راغلې ده، طبیعي پیښه ده، لیکن متاسفانه دلته په وخت باندې دوی ته رسیدګي نه ده شوې چې د دوی مرسته وشي. او دغه ژوند چې کوم د دوی دلته ادامه لري دا ډېر د غربت ژوند دی، د ښار هغه ژوند اسانتیاوې له دوی څخه پاتې دي، همدغه خپله مالدارۍ کې اخته دي دلته، او د څارویو سره سره د دوی د کورنۍ غړو ته تاوان رسېدلی دی چې د 4-5 میاشتو یو ګلالی ماشوم دی هغه هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ورځو له نورو ورونو سره غږیږو، له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو دلته موږ سره یو بل حاجي صاحب دی، میاخان حاجي صاحب ولاړ دی دلته، د دوی هم ډېر زیات څاروي پکې سوځېدلي دي،
او له ده سره غږیږو د دغه پیښې په باره کې. حاجي صاحب ستړی مه شئ. خیر مشه خیر اوسې، مننه. حاجي صاحب دغه پیښه چې رامنځته شوله ته خپله چېرته وي هغه وخت زه کې؟ په خپله باندې دا اور چې کومه ځای نه راته هلته ومه 3 ځایه اور په هلته رور د په هغه باندې راواوښته، خو دا په دومره سپیډ کې راته چې په سړی په منډه هم ترې نشي خلاصېدای. مال خو پرېږده، په انسان په منډه ترې نشي خلاصېدای، دومره سپیډ کې راغی. بس د خدای شان و چې راورسېدی، موږ لږ کوشش وکړ خو هغه نه کېدله. دا معلوم چې اور ورسېد هغه په موږ په انسانانو سو 4-5 کسه ماشومان زنانه وسولې. لږ یو دا ماشوم چې ده اوس پېښور ته رساوه د لار کې وفات شو. بېرته دغه ماشومان هم بچ کړي او څه لږ رانه وسو. او دا مالونه زیاتي بس په هر سړی په خپله مخه باندې مالونه په مخه باندې کړو. اور زر پسې راورسېد، داسې راورسېدې لکه ډېر تېزۍ چې راورسېد. بس دا مالونه رایسار کړو اور چې تاو شي دا ویښتان دا څه شي نه دا اور زیات سو حاجي صاحب؟ فصل و دا هلته ونې وې څه و؟ نه دا د غنمو سواره وه. دا د ډېم ډېره غټه سواره وي، د غنمو دومره سواره وي. دا سواره اور واخیسته خو اخر هوا وه چې ډېره زیاته هوا وه، تېزه هوا وه. دې هوا وجه نه توپان و، بس د هوا وجه نه دا په سپیډ کې ته. یعنې تاسو دغه د اوبو څنګ ته اوسېدلې دلته؟ موږ نه کته اوبه دي خو دا د اوبو په بره خوا باندې دا اور راغی، نو ډېر سپیډ کې راغی. نو نور داسې سیاسرو نورو ماشومانو ته خو به ډېر تاوان نه رسېدلی؟ دا لاسونه ماسونه داسې لږ خو وسول خامخا، خو څه مټاباته ولیدي او څه پېښور ته روان کړي وو. هغه خو څه هریپور هسپتال کې دي، هغه خو پېښور والا خو واپس یې راوړ. او څه اټاباته یې 2 کسه ولیدي او 2-3 کسه په دلته په هغه کې دي، په هریپور کې دي هسپتال کې. او د دې اور سره دا تاسو خیمې وې څه حساب و لنډ وې ورسره؟ موږ خیمې وې ګور ډېر لرې وو خو بالکل سړی ته خلاصېدای نه سي. موږ خیمې وې چې راورسېدې، ګڼې خیمې وې، بس خیمې ته راورسېدې اتي پلاکه سره خیمې هم وسوې او دا ګډې هم وسولې. او انسان موږ خپل انسانان لبې لب بچ کړو. دغه 4-5 کسان نیره شوي زخمیان که وسوځل. د یو وفات یو دلته پنجابی و، هغه هم دلته پکې اوس هغه هم مړ سو. او څونه وخته پورې دغه اور ادامه لرله؟ یاره تقریبا داسې 10 منټه 20 منټه دا ادامه یې لرله، خو ډېر سپیډ کې راته داسې اندازه ادامه یې وکړله، زیات یې نه ده کړې. 20 منټه اندازه وه. او دا بیا خپله مړ سو که تاسو؟ ډېر اواز کې او خاوره پرې راتلله، باران هم پرې شروع سو. بس خدای پاک مړ کړي په دې کې، الله تعالی دا مهرباني وکړه چې باران هم پرې شروع سو او خاوره سیلۍ ورسره ډېره وه. دا اور یې د خاورې د سیلۍ د باران د وجې نه ختم سو. دوستانو د دې حاجي صاحب خبرې مو واورېدلې، په رښتیا هم ډېر داسې یو لوی غوندې ناورین دی. دلته دا څاروي وګورئ او د انسان چې هغه کوم د رزق یو لاره ده، یو سرچینه ده، هغه خو ترې واخیستل شي، بیا له هغې سره د کورنۍ غړي هم له لاسه ورکړي. نو دا ډېر یو لوی تکلیف دی په انسان باندې دی، الله نه راولي. دوستانو دا وخت موږ سره د دغې واقعې د دغه اور د لګېدو یو عیني شاهد موجود دی. له ده څخه اورو چې دا اور څنګه پیښ شو او دلته خلکو ته څومره نقصان رسېدلی. شیرخان وروره ستړی مه شې. خیر اوسې وروره، ته ستړی مه سې. مننه، خیر اوسې. دا راته ووایه وروره چې دغه اور لګېده، ته په دې سیمه کې موجود وې، او بله خبره دا ده چې دا په څونه سرعت کې و، دا خلک هغه وخت کې دونه وخت و چې دوی ته نجات ورکړی وی که نه؟ ولا وروره زه په دې حالاتو چې موجود وم، موږ هخوا تاموګان دی، موږ نه سیټ تاموګان دا دېغ سیټ ته دی. اور داسې تیز غوندې طوفان غوندې راغی، بیخي تیز طوفان و. یو خواته اور چا ولګولی و، بیخي زیاته منطقه وسوځېده او اور په طوفان په دېغ مخ راوست، د مړ کېدا کابو یې نه و. څه کله تامګانو ته راورسېد، دا صرف دا یوه خیمه بچ سوه، نورې خیمې 2-3 خیمې وسوځېدې. په دې چې قرآن شریفونه ایښي وو، ماشومان وایسته دلته اته قرآن شریف اور ته ونیوی، اور سره 2 تکلې سه، نیمه یې کوز ولاړ، نیمه یې بر ولاړ. دا یوه خیمه بچ نورو دا سیمه علاقه خو تاسې ولید رسه وسوځېدله و. نورې مالي نقصان سخت زیات شوی دی. تقریبا څونه مال به سوځېدلی د خلکو دلته؟ ولا وروره موږ خو په الحال اندازه 3-3.5 میږ به اندازه سوځېدلې، په دغو چې به 100 دانې داسې واړه د میږو بچیانې او نورې غټې غټې میږې دي. او دوی خپله په وجه ډېر سره کمزور دی او د تجار مال یې و. ته ستاسو کورنۍ خپله چېرته و هغه وخت کې؟ موږ کورنۍ لیک دوی نه اندازه داسې 1 کیلومیټر سیټ ته ده. نو هغه وخت کې بیا د دې کلي منطقې خلکو کومو لارو څخه کوشش وکړ چې دغه اور مړ کړي؟ ولا ورور طوفان بیخي تیز و، لارو نه څوک نه ورته راورسېدل. اور بس طوفان هوا تیز او مکمل د هوا سره اور ولاړ مخکې. تامګان وسوځېد، هلته دومره چې شی نه سول پاته څه دی سوځېدلی، مکمل هر څه وسوځېدل، صرف دا یو تام به پاته څه.
اوس موجوده وخت کې دا کوم نقصان چې دلته شوی دی د خلکو مالونه سوځېدلي دي دلته څه غوښتنه لرئ د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان له سفارت څخه یا نورې بشري مرستې کوونکي ادارو څخه چې دغو خلکو سره باید څه وکړي؟ ولا وروره غوښتنه خو دا غوښتنه لرو دا کور چې څومره پیسې وي که مالي نقصان نو دا هر څه ختم سول کور یې ختم سو کالي مالي یې وسوځېدل پیسې یې وسوځېدلې دا کوم مال څه پر شناختي کارټونه دا ټول ختم سول دا کوم مال څه پیسو باندې اخیستی و دا مال مکمل وسوځېد دا مال ټول اوس پورته دته ولاړ دی. ډیره مننه دوستانو. دلته ځینې ملګري دا وایي چې د خلکو د موټرو چې کوم کاغذونه وو د مثلا د ټیکټرو اسناد وو هغه هم سوځېدلي د دوی چې کوم کارتونه وو ماجر کارت وغیره هغه هم ورسره سوځېدلي دي قیمتي اسناد. یو ورور وایي چې زما په کور کې ما سره د دغو څارویو 6 لکه روپۍ وي هغه هم رانه سوځېدلي دي. نو په رښتیا هم داسې ډېر زیات لوی ناورین دی د الفاظو د ویلو نه دی او هر څومره ژر چې کېږي باید د دغو خلکو لاسنیوی وشي ځکه دا بې عصري خلک دي نه د دوی غږ څوک اورېدلی شي دا له ښار څخه لرې دلته په یو منطقه کې پراته دي کلیوال ژوند دی په دا توره شپه باندې که دا پیښه چېرته خدای مکه په ښار کې راغلی وی نو یو لوی قیامت به جوړ طوفان به جوړ چاله خلک سوځېدلي مالونه سوځېدلي لیکن دا مظلومان ټول عمر د مظلومۍ ژوند یې کړی دی د مهاجرت ژوند یې کړی دی نن چې دلته په دوی کوم قیامت راغلی دی څوک هم ترې نه دي خبر. نو هیله مو دا ده هر څومره ژر چې کېږي باید د دوی لاسنیوی وشي. دوستانو کوشش کوو چې هغه د کوم ماشوم دلته په دې ځای کې سوځېدلی و ژوند یې له لاسه ورکړی د هغه ماشوم له پلار سره وغږېږو له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو موږ سره کمال الدین ورور ولاړ دی دلته او کمال الدین ورور هغه ځوان دی چې د 5-6 میاشتو یو تنکی زوی دلته د دغه اور قرباني شو دلته پکې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی او ما ته هغه رایاد شي وایي چې د حال ویلو مې څوک نشته د اوښکو ډکې سترګې چاته واړومه. نو د ده په درد باندې هغه خلک پوهیږي چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي داسې سخت امتحان سره مخ شوي او که څونه موږ الفاظ دلته ووایو د ده هغه درد پکې موږ نشو تاسو ته تشریح کولی. نو له ده څخه د دغې واقعې په باره کې یو څو خبرې اورو. کمال الدین وروره اول خو درنه بخښنه غواړو چې دغه پیښه ډېره دردونکې پیښه ده دا وخت د خبرو نه دی خو که لږ مهرباني وکړي دغه زموږ افغانانو ورونو سره د دې پیښې باره کې او د خپل دغه زوی په باره کې چې دا څه رقم دا واقعه راغله لږ معلومات شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعه خو داسې راغله استاده وروره چې دلته مازدیګر لمونځ تقریبا قضا و ماښام ته ټیم نږدې و نو د اور لګېدلی و پورې غاړه زموږ کورونه هاخواته دلته مو خیمې میمې لګولې وې د اور سره سره هوا ولګېده طوفان ولګېد ورو ورو پسې زیاتېده خو داسې تقریبا په دومره ټیم کې یو 5-6 منټه ټیم مې واخیسته نو د موږ کورو ته قریبه را نږدې سو دې وخت کې د ماښام مونځ بس جایز و اذانونه سوي وو. زموږ په دې علاقه کې دلته ټوله میداني علاقه ده هریپور ډیم ورته وایي دې کې ټوله کوچیان اوسېږي مالدار خلک اوسېږي د ګړو بیزو والا خلک اوسېږي موږ هم دلته راغلي وو لونه مونه مو کړو غنم و کټیانې مو کړلې مال هم راسره ده نو اور ولګېدا د الله امتحان ده بس موږ راځي دې ته به صبر کوو چې په کوم شي باندې الله تعالی خوشحاله وي باید چې انسان هم پرې خوشحاله سي. نو د ما یو وړوکی بچی و تقریبا 6 میاشتو و هغه هم پکې شهید سو د اور کې وسوځېده. نور مال مې و لکه میږې وې وري و ګډې وینې وې تقریبا یو 2-2.5 سوه هغه پکې وسوځېدلې له منځه لاړې ختمې شوې. نو دغه تاوانونه راغلی د طوفان په نظریه باندې د اور په نظریه باندې نو دا واقعه وسوله دغه مسلمانان ټول دلته راغلي دي میډیا والا تم راغلی د ټول راغلي حالات یې وکتو پولیس والا سچو صاحب تاڼهدار میډیا والا د ټول راغلي وو د حالات یې وکتو ویډیوګانې یې وکړې دستخطونه یې ولیکل شیان یې ولیکل ټول. نو دغه حالات خو ده نو د الله دې رحم وکړي په هر مسلمان باندې او بله موږ ټول مهاجر یو مسلمان چې دنیا په هر ځای کې د ټول ورونه دي مهاجر به د دنیا په سر باندې چې چېرته دا غریب مظلوم عاجز غریب وخت تېروي نو چې کومې واقعې پیښیږي د الله د طرف نه به پیښیږي نو موږ به پې صبر کوو د زغم نه به کار اخلو. نو ماشومان واړه دا چې دي لویږي غټیږي کاروبارونه کوي هر څه به کوي. زما وړوکی ماشوم و بس دغسې کې شهید سو د الله به همداسې خوښه وه الله را کړی و الله واخیسته. نو په دې کې د الله په کارو کې موږ څه کار نسو لرلی ځکه چې کار خبرې پکې لرې څه چا خبره ده څه خواهشات پکې مخکې کوې دعوې لانجې کې جوړه د الله نافرماني ده.
نو الله په دې خفه کېږي، ناراضه کېږي چې موږ ته کله د ماشومانو واړه بچیان راکول موږ ښه خوشحاله وو چې الله یې اخلي، نو باید چې الله پرې راضي دی موږ هم پرې راضي سو. نو دا د خدای کردي دي، دا به ځي او دا به راځي. نن په ما ده، سبا په بل مسلمان ده، سبا په بل ده، د مرګ نه خلاصون نشته. نږدې خبره دا ده. دغه چې کوم مالی تاوان دی تاسو شوی دی دلته ځاني، خو بس دې کې څه نشو ویلی ځکه دا د الله کارونه دي او په دې سختو شرایطو کې چې دلته افغانان پاکستان کې نن سبا ورسره مخ دي، دغه مالی تاوان چې کوم دلته تاسو ته پیښ شوی دی د نورو افغانانو ته پیښ شوی دی، غوښتنه مو څه ده د افغانستان له حکومت څخه، د پاکستان له حکومت څخه، هغه نور ادارې چې دلته دي بشري، هغوی څخه څه غوښتنه لري، څه پیغام ورته لري؟ پیغام دې موږ دا پیغام ده چې هر څه کوي الله به کوي، خو اول نه شروع نه به موږ د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه وکړو چې په افغانانو په مهاجرینو دې رحم وکړي، خپل رحم دې پرې وکړي، لاس دې پرې وغوړوي، ګزاره دې ورسره وکړي چې څه د وس نه کېږي. تقریبا د 40 کاله نه یې وساتل، اوس څه باسي، څه وتلي دي، څه موجوده دي، دا PR کارټونه دي، دا CC کارټونه دي، دغه خبرې مسلې روانې دي ټولې. موږ د ټولو ناونه د پاکستان حکومت نه، د پاکستان وزیر اعظم نه، د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په غریبو افغانانو، مظلومانو افغانانو دې رحم وکړي، ګزاره دې ورسره وکړي، خپل ټیم پاسۍ دې ورسره واړي، لکه څومره چې احسان مخکې افغانانو دوی مانه دومره ښه دي نور ورسره وکړي، باید چې نور احسان یې ومني او منلی هم ده. انشاءالله موږ باندې څه زور ظلم زیاتی نه ده سوی، هېڅ خبره نه ده چې موږ زور ظلم ده ویل دي ټکول دي. نو دا لږ ډېرې پیښې میښې چې راځي دا د حکومت یو خپل مصروفیات، یو خپل تکلیفات هم دي، هر څه دي. او دویمه خبره دغه ده چې د افغانستان حکومت نه موږ دغه خواهشات دي، دغه غوښتنه هم ده چې دوی دې اول خپل حالات ته وګوري، خپل ملک ته دې وګوري، خپل افغانانو ته دې وګوري چې غریب خلک دي، مزدورکار خلک دي، عاجز خلک دي، په پاکستان کې اوسېږي، خوارې شپې تېروي، عجزې شپې تېروي. یو غریب سړی چې په پاکستان کې مثال خبره اسلامي ملک ده، ښه ملک ده، دین پکې قایم ده، نو افغانستان حکومت ته موږ دغه غوښتنه ده چې دوی د سیاست په لاره کې د افغانانو دغه مسایل نه استعمالوي. سیاست یو بیل حساب کتاب لري، د افغانانو د مهاجرت د مهاجرو یو بیله طریقه ده، یو بیله خبره ده، یو بیل قانون ده. دوی دې باید چې په هر ځای کې وي، چې په هر کال کې وي، په هر وخت کې وي، سیاست سره د افغانان نه تړي، سیاست په لارو دې نه د یو ملک نه باسي او نه دې په جبري خبره کوي، حکم کوي چې یاره خامخا دې راځي یا دې راسي، موږ یې ساتلی سو. صحیح ده، خپل ملک ده، خپل وطن ښه شی ده، نو په پردي وطن کې سړی تر یو وخته پورې ګزاره کولی سي، بیا لکه کامیابېدی تر شروع پورې نه کېږي، ځکه چې پردی ملک یې، پردی حکومت یې، د هغه تابع به ګرځېږي، د هغه وخت مطابق به ته خپل ټیم تېری. نو هر سړی باید چې دنیا کې د ما غږ څوک اوري، که د پاکستان چارواکي دي، د افغانستان چارواکي دي، طالبانو چارواکي دي، مشران دي، ان تر ملا محمد یعقوبه پورې ټولې په افغانانو باندې رحم وکړي. نږدې خبره دا ده چې سیاست سره د افغانان نه تړي، د سیاست وړ افغانان مهاجرین په پاکستان کې چې کوم دي، دې سره د دوی سیاست کول نه دي پکار، نه ورسره اوسېدلی سي. ډیره مننه دوستانو، د کمال الدین ورور خبرې مو واورېدلې چې نن په ده باندې دا کومه پیښه دلته تېره شوې ده، د اولاد درد، مال یې سوځېدلی دی، د دې باوجود دی له مشرانو څخه دا غوښتنه کوي چې افغانانو ته لږ وخت ورکوي چې دوی دلته په ارامه فضا کې خپل ژوند وکړي. د غریبۍ ژوند دی، د مظلومیت ژوند دی، خو دوی غواړي چې دلته په ارامه ژوند وکړي. خو دې سره زه خپلو افغانانو ورونو ته هم وایم، د افغانستان د سفارت مسؤلینو ته هم وایم چې سبا یې بله ورځ راشئ، د دې خلکو پوښتنه وکړئ او چې کوم تاوانونه شوي دي په هغې تسلیت کې ورسره ځان شریک کړي، غمرازۍ کې، چې احساس د کمترۍ ونه کړي، او چې کومې مالی تاوانونه شوي دي، افغانان غیرتي خلک دي، هغه شرمیږي، احساس د کمترۍ کوي. او په کار دا دی چې د دې لاسنیوی وشي. دلته هر څومره مالی تاوان چې شوی دی، هغه افغانان که په خارج کې دي او دا غږ اوري، دا خلک له وطن نه مالداره نه دي راغلي او نه دلته مالداره دي. د کوچیانو به څه ژوند دي تاسو ټولو ته معلوم دی، د خیمې ژوند دی، یا په قرض یا په پور باندې څاروي راوړه دلته، بیا په هغې باندې دلته خپل کور ساته، دا د غربت هغه ډېر سخترینه ژوند دی. نو هیله مې دا ده چې هر څوک وي د دې خلکو لاسنیوی وکړي، دلته دغه
ځای معلوم دی تربیله ډیم سره دلته دا واقع را پیښه شوې سبا کیدای شي نورې رسنۍ والا هم راشي نو امید دا دی چې انشاءالله هر څومره زر کیږي د دې خلکو سره غمرازي م وشي او د دې خلکو چې کوم مالي تاوانونه شوي دي د هغې پوښتنه وشي او دوی سره تر خپله وسه پورې کومک وشي. ډېره مننه.